د نرګسو د غاټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه تکړه یې اختر کله دی اختر دی که نه اختر دی او زه نو څنګه نه یم خبر شوی وای دا خو اختر دی چرګان دلته پاکي او دلته خرڅې دلته پاکول د خرڅول تا خو لاس هلته نیولی وکړه نه نو خپله برخه ماته راوړې دا خو تاسې خوړلی دی یو ځل دا خو زه نه خورم څو جوړه کالي دې کړي وو ما نه دي کلي کاري ولې یتیمان دا څه نن راغلي وو له ښاره ډېر لرې غواړو چې په کلیوالي ساحه کې د کلیوالي اختر انځور تاسو ته وړاندې کړو مسته بوډیالی او خواره بوډیالی کله چې باران وشي نو مسته بوډیالی او که بیا باران نه وي او به ټول عوام راوتلی په ټوله نړۍ کې اختر دی یوازې په افغانستان کې نه دی په ټوله نړۍ کې دی خو لکه افغانستان فعلا ډېر په سکون او په خوشحالۍ باندې د اختر لمانځي اوس یې ژوند ستا مړوند کې نه تېرېږي اوس مات بنګړی دی او په لار کې پروت دی کوچنی اختر خو په همدې شیانو ښکلی وي او کوچنی اختر اکثر د کوچنیانو وي که نه اول ځل به اول ځل به چې په ورځ کې به موږ چی خورو پردازینو مشرانو اپرین شاه پردازینو مشرانو اپرین شاه خودی زینو تا ولا لیونه کیگم نن تنه نن بابیا لیوله کیگم دا څه رقم کس دی دا زه دکان دی ورته راغلی یم دا ما ته وایي چې لږ صبر وکړه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې د نرګسو د غاټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه تاسې درانه ټول ستړي مو شئ په خیر راغلی نن راغلي وو له ښاره ډېر لرې غواړو چې په کلیوالي ساحه کې د کلیوالي اختر انځور تاسو ته وړاندې کړو نن به موږ له کلي ځوانانو سره د کلي مشرانو سره د کلي ماشومانو سره خبرې اترې کوو د دې دغه خوشحالي به راخلو تر تاسې به رسوو درنو ملګرو که مبارکي مې مخکې نه وي درکړي یا بله خپرونه تاسې نه وي کتلي نو همدا اوس تاسې ته د کوچني اختر مبارکي وایم تمه ده چې په تاسې او ستاسې په درانه فامیل به دغه کوچني اختر په ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ تېر شي ډېره مننه چې د دې خپرونې د لیدو تابعه مو کړې ده راسره پاتې شو دا خپرونه تر پای راسره تعقیب کړئ د اختر ورځ ده او ځوانان هم راوتي ماشومانو اختر دی ځکه دا کوچنی اختر د کوچنیانو اختر وي موږ هسې پکې ځانونه ستړي کوو تاسې راځئ هلته یو ځوان لګیا دی کار کوي زه ورته وختي راغلم خو ده یو کار کړی دی په دغه وړوکي دوکان کې دې ځان ته هغه هم جوړ کړی ده د چرګانو زندان یې هم جوړ کړی دی چېرته دی چرګانو زندان دی پنجره ده ورو مې دغه دا چې خرڅو چرګان دلته پاکوو او بس خرڅوي چرګان دلته پاکي او دلته خرڅوي دلته پاکول د خرڅو تا خو لاس هلته نیولی وکړه نه دلته پاکول د خرڅو ښه او د خپل ولس خدمت کوو ښه او بس د بازار نه راخېجو تا ته ګټه نه کوي ولې نه کوي نو تاسې څنګه وایې چې ولس ته خدمت کوو داسې وایې چې حلاله روزي پیدا کوم دې کې ګټه مې اسانتیا د خپل ولس ته راکړه او دې نه سل روپۍ کراخې بازار ته ورګئ هغې نه ښه دا دی چې موږ یو 10 روپۍ وګټو او بس خپل بچو د رزق پیدا کړو بالکل ډېر ښه کار کوئ همت کوئ بس شکر ټول مودان یو خبره راته وکړه که نه دا چرګه دې دلته خاښه کړې په دې اوبو کې زړه نه تنګېږي د دې نه هغه خو پاک و لکه اوبو کې نه دا خو خپې بره کړي دي که نه دي
سپي خو دغه دی که نه دا اوس پاکوو سپي هم ترې کش کوو لرې زما هدف دا دی موږ چې اوبو کې کته شو زړه م ډېر تنګېږي د دې نه تنګېږي دا خو مړ دی نو د دې بس ته زړه تنګي دا څه نه اوس رښتیا مړ دی هو که نه ښه هو ښه صحیح دی چې مړ دی خیر دی زه یې سودایي کړی وم ما لکه په ژوندون یې د اوبو کې کته کړی دی نه افغانستان دی کېدی شي په ژوندون هم ترې پوستکي وباسو که نه دا څه نه دومره ظالمي نه خو شته دی داسې بعضې چرګان سړی تنګوي ښه چا راته ویلې دا ډېر ښایسته ټپې کوي رښتیا ولا ټپې راته یادې نه دي شرط نه ووایه زه یو دوه دانې نه بس زه ماته چې یاد نه دي نو اختر ورځې څنګه ته پیل بس کړې ده شکر الحمدلله سهار راوتلي او بس دا خپل عوام وینو ښایسته ښایسته جوړې اغوستې ځانونه یې پاک کړي دي او بس موږ هم ورسره خوشحال موږ بس ځان پاک کړی دی خو دونه نه دی لکه خپل ځان هم نه دی دا کلی که نه کار کوئ کار کوو که بې د خیرنېږي او جامې به بدلو مېلمانه دې اوسه پورې راغلي دي که نه مېلمانه خو اوس شکر دی اوس هم ناست کور کې او ته دې نه ما وتې ورته ویلې چې زه تاسو دا مټهي میوې ووئ نو ګوشت درله زه رالیږمه ګوشت او که نه غوښه دا به در رالیږم دا به روش کوي دا پروګرام به ووایي بیا به زه یو دقیقه ستاسو خوا لاړی شم بیا به خپلې غریبۍ ته هغه ستا غوښې ته راغلي که نه نه خو لکه خوشحالېږو که نه ته به هم ورغلی دوکان به دې بند کړی و یو څو دقیقې به ورښکاره شو بې د بری شو خپله غریبۍ له به د خیر روژې مبارکې میاشت کې دې رښتیا به راته وایې څو روژې دې وخوړلې روژې هم شکر الحمدلله ټولې پوره ونیولې او الله دې رامنې نه خوړل کوي او ډېرې ښایسته روژې وي ښایسته موسم و الله تعالی په خیر او په خوشحالۍ روژې تېرې کړي او بس دغه یو ځل دوه ځل هم پکې قرآن ختم د خیره وکړو تراویحو ته ښه پوره وتلې زموږ عوام چې دی دا د مانځه او د دغه ډېر پابند شوقین دي او بس ښه په شوق باندې تراویح او روژې هم په خیر او خوشحالۍ تېرې کړي او ډېر خوشحاله یو چې اختر دی په افغانستان کې او به ټول عوام راوتلی په ټوله نړۍ کې اختر دی یوازې په افغانستان کې نه دی په ټوله نړۍ کې دی خو لکه افغانستان فعلا ډېر په سکون او په خوشحالۍ باندې دا اختر لمانځي ډېره مننه وروره کور دې ودان خوشحاله اوسئ چای یخ چیرته چای به وڅښو یخ شی راوغواړه نشته دی اوس هلکه 3 هېټه راولېږه هېټه زه م اخیستی شم راشه دلته نه چای هېټ خو زه م اخیستی شم چای راوړو نه ریډ بول یې راواله ورشه ریډ بول اخیستی شي او ورشه خو څو کېږي یو ریډ بول پیسې دی لکه پیسې چې خبر نشته دا وګوره دا جیبونه د لزه هسې وښیم که نه استاد دا ګورې ریډ بول په څو دی ریډ بول چې ډېر ګران دي دغه 100 لفونه به ډېر ګران دي 1.5 سل افغانۍ یو ریډ بول دی 3 کسان یو 3 ریډ بوله څو کېږي 4.5 50 روپۍ زموږ د کرایه دې چې پورې تلې راغلي که نه 500 روپۍ دې نه نغدې که هلته به ګازان ته والو صحیح دی ډېره مننه کور دې ودان نن مزدوري دې پکې نه وي که نه مشره تاسو زموږ یاره زنده به دا واله 500 ته د رښتیا واخلې ظالمه دا واله ګپ لګو هغه مشکل نشته دی موږ ته هغه محمود الحسن استاد دومره خدمت کړی دی هر څه راته اخیستي او کور دې ودان ډېر خوشحاله یم چې زما مېلمانه شو دغلته حجره ده او باغ دی ښه ښایسته خوشحاله به کېنو ګپ شپ به ولګو ګپ مې درسره ولګو شوخي مې درسره وکړه په دې هیله چې خفه شوی نه اوسې له تا ډېره مننه کور مودان ډېره مننه کور مودان او څومره ښایسته ګلالي ماشومان راغلي تاسو کې څو خبرې کوئ شل درش څنګه یې دا خولۍ دې خپله ده خولۍ دې خپله ده په څو دې اخیستې ده دلته راشه څنګه یې جوړې تکړه یې اختر کله دی اختر دی که نه اختر دی او زه نو څنګه نه یم خبر شوی وایي دا خو یې اختر دی دی که نه د خدای ظالمه روژه ده او تا روژه کې خوراک وکړو اختر دی چا ویلې اختر دی ته اختر څنګه پیژنې چې اختر دی ته ماته ووایه ته راشه اختر څنګه پوه شولې چې اختر دی دی که نه نه ته څه پوه شولې چې اختر دی چی دې ولیدل چی دې ولیدل چې اختر دی تا کالي کړي وو څو جوړه کالي دې کړي وو ما نه دي کلي کاري ولې یتیمان دا څه نو اوس مې ته وکړو اوس یې کې اوس یې کې چې زه ته وکړم ها څه خبرې اوس به زه ته وکړم که نه زه خو یم دلته خیاط چې کوم ځای کې سپلی اخلي کالي اخلي زه یې ته کوم راځه مجاهده دې ته څه کالي کوم دلته کالي خیاطان شته دی خیاطان او چېرته دي کته درنو ملګرو خبره هم دلته قطع کوو موږ ورځو دغه هلک ته یو جوړه کالي بیا وروسته خبرې کوو کوم هلته دي څه کوئ راشه
درنو لیدونکو د اختر لومړۍ ورځ ده او تقریبا چې ورځ هم نیمایي ناوختې او موږ راغلي یو د ښې ولسوالۍ یو مشهورې سیمې ته. مشهوره ځکه ده چې یو بیت و هغه کې فقط دا شی ویل شوی چې د بوډیالۍ توتان ګلۍ وهلي دي نه. او بل یو مشهوره متل په همدې بل هم دی چې د خدای مې نه غلطوي چې وایي مسته بوډیالۍ او خواره بوډیالۍ. کله چې باران وشي نو مسته بوډیالۍ او که بیا باران نه وي نو خلک یې خواره بوډیالۍ بولي. نن همدغه بوډیالۍ ته راغلي یو بوډیالۍ کلی بیا ډېر له کمالاتو ډک دی. یو وړوکی کلی دی خو دومره تعلیم یافته ځوانان پکې دي چې زه فکر کوم چې نور ځایونو کې به دومره نه وي. راځئ یو ښایسته بنډار جوړ کړی و دلته یو څو ځوانان ناست دي همدې خواته ورځو د اختر ورځ هم ده. السلام علیکم. تا نه به شروع کړو. السلام علیکم. تا ته دې مبارک. السلام علیکم. ستاسې دې مبارک وي ورور په خیر راغلی. تاسو ته دې مبارک وي. ډېره مننه. اجازه ده یاره زه دغه منځ کې کښېنم. تاسې دې زه په خپله خوښه کښېنم په خپله خوښه. ته راځئ کښېنئ زه څه خبرې کوو. تاسې کښېنئ. تاسې څنګه هستئ وراره؟ ستړی مه شئ وراره. ښه جوړ هستئ؟ خوشحاله اوسئ. الله دې سلامت لره. ښه نو خوشحاله اوسئ. الله دې سلامت لره. موږ او تاسې خو په یو کلي کې او په یو ځای کې اوسېږو یو بل سره ښه پېژنو خو دا ملګري به وایي چې دا څوک دي او کوم ځای کې ناست دي. نو تاسې نوم مبارک؟ نوم مې محمود الحسن شهیم د بوډیالۍ اوسېدونکی یم. او ستاسې؟ ما نوم نصیر احمد احمدي یو تن د بوډیالۍ د قریب اوسېدونکی. ډېره مننه کورودن. تاسې؟ نوم مې خیرالله د بوډیالۍ اوسېدونکی یم. ډېره مننه. او ستاسې نوم مبارک؟ فهیم حبیبي دی د بوډیالۍ اوسېدونکی یم. میرویس حبیبي دې څه کېږي؟ میرویس حبیبي مې ورور دی. مشر که کشر؟ مشر. کیپټن و که نه ځکه نوم یې راته ذهن ته پاتې دی. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې د اختر مبارکه ورځ ده او راغلم نن مې وغوښتل چې تاریخي کلي ته ورشو. او تاریخي کلی په دې چې بوډیالۍ نو په رښتیا هم تاریخي کلی دی. اوس نو خپله برخه ماته راوړې. دا خو تاسې خوړلې دی یو ځل. دا خو زه نه خورم. دا خبره نشته دی ما ته به نور راوړئ. خو هغه اضافه یې راوړه. دا د دې نه خو نه ده خوړلې که نه. نه دا راکړه دې خواته ماته. خپل کار کوي وروره. دونه روژه مې تېره کړې خو لږه تنده باندې چې مه کوه پوښتنه. ښه څنګه هستئ؟ شکر دی الحمدلله. ستاسې خیر غواړو. ژوند چارې مو څنګه دي؟ الحمدلله. په سر کې خو تاسې ته ستاسې د برنامې ټولو لیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. ډېره مننه. که مسافر دي او که په هېواد کې دي ډېره مننه. ټولو ته د اختر مبارک وي. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د شهیم صاحب په اړوند درته یو خبره کوم چې دی خو ګوره زما استاد هم پاتې شوی دی. دی زموږ د دري ژبې استاد فکر کوم په مکتب کې همداسې وه که نه استاد؟ دري ژبې استاد. دري. او لږ لږ به درته نور تدریس هم کوو خو هغه زما نه یادېږي خو دري کې ډېر تکړه وي. اوس هم تکړه یې که نه؟ تکړه نه خو هغه خپله جاله پورې بس. نه نه ډېر تکړه وي. او جالبه دا وه چې تدریسول یې دري او کار دې بیا پښتو ته هم ډېر کوو. شعر و شاعري دې هم کوله لیکوالي دې هم کول. داسې چې ادبیات خو که دري که پښتو وي نو ادبیات دي. نه یو څه سختېږي. دوه ژبې یو ځای مخته وړل نو خیر دواړه رسمي ژبې دي زمونږ او باید زده یې کړو. ښه که دومره اسانه یې نو تا بیا په دري کې څو شعرونه لیکلي دي؟ نه شاعري مې پکې نه ده کړې. صحیح ده شاعري سخته ده. په یوه ژبه کې شاعري کول دا خو سم سخته وایم ده که نه؟ خو زده کول یې لازم دي چې سړی زده کړي. بلکل. موږ ته دې څومره ژبه را زده کړې وه؟ موږ خپل کوشش کړی دی. هغه وخت یاد نو شي چې تاسې نه یادوه هغه ستاسې خپل کار نه تکړه یم. شما خوب هستین جانتان جور است. این فارسی یاد گرفتم. بس هم دومره این نور دومره ای ډېره مننه استاد جي. خبرې م خوند راکړې او دا ځلوبۍ چې نیمایي غوڅه م کړله پرېږده چې یخ دې شي بیا به وڅکو په ارامه. سلام ستړی مو شي وروره بیا. وعلیکم سلام محراب ګل مخلص صاحب خیر راغلی. دا فکر کوم هماغه دی چې هغه ترنم هم کوي که نه؟ کله ترنم کوي او ښه ترنم کوي. ښه ترنم کوي. او دوی دواړه نو د ترنم ښه غږ لري. ترنم ښه غږ لري؟ د ترنم دپاره ښه غږ لري. جمله صحیح وایه. موږ ته دې هلته ماغزه خواړه چې داسې او یوه خبره بله ملګرو شهیم صاحب چې زما استاد هم و خو بیا د دې تر څنګ بیا زما یو ښه ملګری هم و. مکتب نه به چې راووتلو بیا به هر بازار کې ګرځولو تمام مورد چکرې به مو والې کتابونه به مو اخیستل او دواړه د یوې برخې هغه و لارویان و. چې تاسې شاعران وئ او د زمونږ شاعران خوښېدل نو په دې خاطر سره بنډارونه کې یو څه و. بلکل نو ملګرتیا هم او شاګردي په خپل ځای او ملګرتیا بیا په خپل ځای کې وه. زموږ د ډلې یو بل ملګری هم عطاالرحمن صافی صاحب چې اوس مسافر دی هغه ته یې ځانګړی اختر مبارکي. بلکل بلکل. اوس به ګوریم صافی صاحب ستاسې کلي ته راغلي وو
او بیخي مې ذهن کې هم نه وي دلته چې دا بنډار جوړ شو ته راته ذهن ته ولیدلې نو اختر ورځې شپې هم دي رښتیا اختر دې څنګه پیل کړی دی نو شکر دی الحمدلله په خوشحالۍ هم پیل کړی دی اختر کې خو ټول خوشحالې مبارکیانې دې وکړې که نه ولې نه ډېرو ملګرو سره مو کړي کورنیو سره خپلوانو سره ستړی خو نه شولې نه نو په خوشحالۍ کار کې سړی نه ستړی کېږي او روژه کې څنګه روژه کې نو ولا کمزوري کړي وو که نه یو خو ماشاءالله ما غوندې صحت نه قوي ما غوندې نه تاسو نه ښه یم ډېره مننه شاته بېرته راګرځو استاد ترنم به اوس ته راته کې کاغه ترنم به ما ته دواړه راته کړو او که زه هم در سره شروع وکړم هغه هم صحیح ده هغه هم صحیح ده هغه هم صحیح نو څنګه زه منځ ته درشم که تاسې منځ ته راشه، راځه. نه ته دلته راشه صاحب را وړاندې شه هغه منځ کې کښېنه منځ کې منځ ته کښېنم کښېنه. منځ کې کښېنه دغلته یاره پیاله را لرې شو که نه پیاله به درته نږدې کړم. مړه پیاله راوړې سړیه ترنم به کېږي ترنم بیا هم کېږي دا چې یو ځل صاحب د چای ډېر شوقي مړه سترګې مې پسې ووتلې ښه نو ترنم څوک شروع کوي د خیره ترنم به ته شروع ته شروع کې حبیبي صاحب نو راځه اوس خو ښه یم بېګا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم اوس خو ښه یم بېګا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم پر دازینو مشرانو اپرین شا پر دازینو مشرانو اپرین شا خودی زینو تا ولا لیونه کیگم نن تنه نن بابیا لیوله کیگم نن تنه نن بابیا لیونه کیگم ما اوس هم تړي اکثر په زنځیرونو ما اوس هم تړي اکثر په زنځیرونو زه اوس هم اکثر بې طالبانه کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم اوس خو ښه یم بېګا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم ویلي ما یوازې مه پرېږده مسلمه ویلي ما یوازې مه پرېږده مسلمه که تنها شومه تنها لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم نن ته نه یې نن به بیا لیونی کېږم په ما دې کړی څه جادو او څه منتر دی ولالیا لالیا زار زه تا زار شم ولالیا لالیا زار زه تا زار شم په ما دې کړی څه جادو او څه منتر دی ولالیا لالیا زار زه تا زار شم ولالیا لالیا زار زه تا زار شم اختر ته ځکه خوشحالیږم اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور لالې به ما پخلا کوي نه ولالیا لالیا زار زه تا زار شم ولالیا لالیا زار زه تا زار شم په ما دې کړی څه جادو او څه منتر دی ولالیا لالیا زار زه تا زار شم ولالیا لالیا زار زه تا زار شم یا اختر د ټولو خوشحالي ده اختر د ټولو خوشحالي ده زه د حجرې په ګوټ کې اوښکې تویومه ولالیا لالیا زار زه تا زار شم ولالیا لالیا زار زه تا زار شم په ما دې کړی څه جادو او څه منتر دی ولالیا
لاله زار زلتا زار شم ولاله لاله زار زلتا زار شم اختر پټو قټو قراغه اختر پټو قټو قراغه ون مکالشت نو د غاړیا ملونا ولالیا لالیا زار زلتا زار شم ولالیا لالیا زار زلتا زار شم پما دکړې سجادو او سمنتر دے ولالیا لالیا زار زلتا زار شم ولالیا لالیا زار زلتا زار شم دا د ټولو شهیم صاحب دا خو سره نه وانه ډالۍ دی خو دا سره ما نه منه یو ټپه دی وکړه دوه دی وکړه خلاص دا څه شی نو دا نه دي ټپي مخلص صاحب ټپي خو ډېر یاد دي نو ډېره زیاته مننه ځوانانو له تاسې دواړو نه کور مودان چې ټپي مو راته وکړلې کیسې راته اوس وکړئ اختر ورځ مو څنګه پیل کړې الحمدلله ډېره ښه ده د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او ډېره په خوشحالۍ مو را شروع کړې ده کور مودان الله دې وکړي چې همداسې په خوشحالۍ در باندې پای ته ورسېږي ډېره زیاته مننه درنو ملګرو راځئ بېرته شهیم صاحب ته ورځو او وروستۍ خبرې به ترې ناولو بیا نو ځو د خیره سره بل خوا نو شهیم صاحب ځو به نو غرمنۍ به بل چا باندې تاوان کوي راوړه که نه شی راوړه راپسې تا دې خدای پاک ژوندی لري چای به څکو د خیر زما کوم یو دا و شهیم صاحب نو څنګه دی اختر شکر الحمدلله ښه دی خیر تېرېږي ښه تېرېږي ښه دی الحمدلله نصیر خو دې خوا کې ناست دی دا خو ستا هغه دا خو زما ډېر نږدې ملګری نږدې ملګری دی اکثر وخت تاسې دواړه یو ځای ګورو نو زمونږ دواړو یو جوړه ده نو که نه خو خلک داسې پوښتنه کوي چې دا څنګه صحتمند دی او ته داسې کمزوری ورته زما برخه هم دی خو همدغه خبره ده خبرې اترې به هم کوو ټوکې ټکالې به هم کوو خو ځینې خلک شاعري ډېره خوښوي او زه پوهېږم چې ته شعر لیکي او ډېر ښه شعر لیکي یو څو بیتونه راته ووایه کم زه خو به راته ډېر نه خو موبایل کې به یې را سره فکر کوم ستا خو یو وخت کې ذهن ډېر تیز و که نه شهیم څه دی او د کومې خې دی مات لرګی دی او په لار کې پروت دی مات لرګی دی او په لار کې شهیم نه هغه شهیم نو څه دی او د کومې خې دی هو خو مات لرګی دی او په لار کې پروت دی نه زړګی دی او په لار کې پروت دی داسې شی و نه لومړي بیتونه داسې وو چې یتیم بچی دی او په لار کې پروت دی نه غمی دی او په لار کې پروت دی اوس یې ژوند ستا مړوند کې نه تېرېږي اوس مات بنګړی دی او په لار کې پروت دی او وروستی باندې تاسې وویلې چې دی شهیم دی البته ډېرې بښنې سره چې شهیم نو څه دی او د کومې خې دی خو کوږ لرګی دی او په لار کې پروت دا څنګه ګډوډېږي د روژې خو به نه د روژې ذهن کې مې نشته دا ډېر وخت وشو تقریبا د کال نه ډېر وخت کېږي چې شاعري سره بیخي سې لرې شوی یم تېنه نو ځکه راته زده هم نه دي نو دلته یو څو بیتونه دي چې خود به درد لرم سوی لرم سینه کې خود به درد لرم سوی لرم سینه کې چې انسان یم زړګی لرم سینه کې او خامار نه یم در خپل مې که جانانه خامار نه یم در خپل مې که جانانه د غمي غوندې یو شی لرم سینه کې نو دغه یو دوه بیته البته او یو غزل دی چې دی د حرم وګړی د دغه چم وګړی دی د حرم وګړی نه دی د غم وګړی د دغه چم وګړی دی محترم وګړی او لکه د ګلو وږمه لکه شبنم وګړی هلته په نظر دلته مړ دی په بم وګړی او ټیټ باڼه یار ته ولاړ تویوي نم وګړی ورته منت کړي شهیم نه کړي کرم وګړی ستا په شاعري کې چې یو زه ګورم هغه دا دی چې یو خو کلیوالي انځور دی دا او بل څه چې پکې ګورم لنډ بهر غزل ته ډېر زړه ښه کوي علت یې په څه کې کیدی شي بعضې وخت داسې چې یو مطلب په لنډ بهر کې ښه وړاندې کېږي او ځینې وخت به اوږدو څپو ته ځي چې اوږدو څپو کې غزل ولیکل شي نو زه خپله په همدغه د لنډ بهر کې کوشش کوم چې شعر ولیکم چې څنګه به نه پوهېږم خو په دې کې راحته یم لږ چې په لنډ بهر کې غزل ولیکم یو وخت کې ستا د خوښې شاعر زما په خیال باندې سید شاه سعود و ډېر وخت یې تعقیبوم هغه نو اوس سید شاه سعود تعقیبې اوس هم کوم بیت یې یاد دی و دغه چې
یو دیر حرم سره په جنگ منځګړی دی سعود او زرغونېږي په ورو ورو لا خو زړی دی سعود نو ډېر یې اورم او ډېر یې ګورم ډېر یې ګوري یو څو بیتونه نوي راغلي وو که دې لوستي یاره دا مې فیسبوک کې لوستي وو خو اوس د فیسبوک شاعري زما خپل نظر داسې دی هغه خوند چې په کتاب په شاعرۍ کې د فیسبوک په شاعرۍ کې نشته بالکل که هر څومره ښه شعر ولیکل شي فیسبوک ته پورته شي هماغه وخت سره د سړي ذهن کې یو داد ورکول کېږي په که هر رقم غزل ولیکي په کمنټ کې په تبصره کې به دا لیکل شوي چې واښه غزل دي لیکلی خو هغه کم کیفیت چې د غزل دی هغه انسان نشي حس کولی د دې نه تر څو چې په لیکلې بڼه یا په کتابي بڼه باندې ونه لوستل شي فکر کومه زما په ان چې فیسبوک کې هر څه برېښنایي شول او برېښنایي شیونه ډېر تاثیر نه لري بالکل ستا له خبرو نه څه اخس واخلو یعنې دغه غزل چې اوس په فیسبوک کې خپرېږي یعنې د دې مخه ونیول شي که نه فیسبوک شاعري ښه ده چې وشي بلکې نوي خلک د شاعرۍ سره اشنا شي خو زما خپله ځاني اوس زمانه چې دا ډیجیټل شوې ده څومره چې عصریتوب ته وړاندې کېږو دومره به ښه نو زه دا منم چې کتاب ښه دی قلم ښه دی کتابچه ښه ده خو دا خو هم بده نه ده چې یو څوک دی په فیسبوک کې مثلا دا کتاب کې دا غزل به نه راغلی خو زما په موبایل کې هم پروت دی داسې لکه څنګه زما موبایل کې پروت دی په زرګونو موبایلونو کې به دا پروت وي اوس هم نو فیسبوک هم نو ګټور دی داسې نه چې ګټور نه دی ما درته مخکې وویلې خو ګټه نسبت د کتاب ته کمه ده اوس په دې باندې خلک ډېر مطالعه کولی شي فیسبوک ډېر خلک استفاده کولی شي یو ملګري نه مې اورېدلی و چې د هغه ټوله ډیټا په کمپیوټر کې ختمه شوې ده چې زردې کې څو کتابونه و برېښنایي کم سافټویرونه یا کم پروګرامونه چې دي هغه کیدای شي سافټویر ختم شي خراب شي نو هغه ټوله ډیټا له منځه ځي چې کله لاړه شي دا د شاعر دپاره د لیکوال دپاره یو ستر نقصان دی خو که چېرته په کاغذ او په کتاب کې نو د ډېر وخت لپاره پاتې کېدلی شي او هر چا څه د مطالعې فرهنګ پکې البته دود کېدلی شي خو فیسبوک د مطالعې فرهنګ له منځه وړی دی که تاسې اوس د یوې کتابخانې نه پوښتنه وکړئ چې یو کتاب 1000 ټوکه چاپ کېده نو اوس 500 ټوکه هم نه چاپ کېږي علت یې همدغه دی چې شاعري په فیسبوک کې لوستل کېږي کیسه په فیسبوک کې لوستل کېږي نو هغه کتاب ته څوک زړه نه ښه کوي او د مطالعې فرهنګ ورو په ورو څه کېږي کمېږي بالکل د ټولنیزو رسنیو یو کمال دام دی چې ګڼ شمېر هېوادونه یې لکه د یو کلي په څېر بدل کړل نو هغې کې دا شیان شته دی چې رښتیا هم یو څه کتاب یې تت که د کتاب هغه رنګونه یو څه را تت کړل خو کتاب بیا یو هغه څه دی چې هېڅکله هم خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي کتاب خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي بالکل سمیم صاحب به یوه خبره کوله البته دې خبرې سره چې ارزښت د کتاب و سمیم صاحب نه یو چا پوښتنه وکړله چې سمیم صاحب دغه کتاب که څوک پټ کړي دا څنګه دی د مطالعې دپاره یو کتاب څوک چا نه پټ کړي غلا یې کړي البته نو دا څنګه دی نو سمیم صاحب ورته ډېر معقول او لنډ جواب ورکوي هغه کتاب نه دی چې تا د غلا نه منې نه کړي کتاب خپل ارزښت لري د کتاب ارزښت ته نو چې کتاب کې یو شی هغه خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي خو که چېرته کتاب کې ارزښت نه وي نو بیا پټول کېږي بالکل د سعود یو بیت درته ویمه چې مسکا دې لپاره نه وه چې دوکه پرې چاله ورکړو مسکا مینه وه ظالمې مسکا بل څه لره پیدا وه بل څه لره پیدا وه ملګرو کوچنی اختر خو په همدې شیانو ښکلی وي او کوچنی اختر اکثره د کوچنیانو وي که نه تاسې راځئ دا بیا خورو د خیره سره تاسې راځئ سلام علیکم اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک ډېره مننه ډاکټر صاحب یې که نه غلط شوی خو به نه یم ښه ته څنګه یې ښه یې جوړې څنګه دی اختر دې پیل کړی که نه دی او صافی صاحب چېرته دی انډیوالانو سره وتی دی
ښه او څنګه و خرچه مرچه هم کړې وه که نه نن کور ته م چې وړي وو ښه او غوښه دې نن لېږلې ده که نه ده کور ته بیا خو صحیح ده نو ډاکټر صاحب که شورور خو دې خرچه کړې بیا داسې کار کوو چې موږ تاسې ټول ورځو د خیره غرمال ته صحیح دی او ډاکټر صاحب ته زنګ ووهه مشر ډاکټر صاحب ته په دې چې مېلمانه را روان دي او ته هم راځه ورته او هلته به یو ښه بنډار جوړ کړو اختریز هلته خو به بیا کیسې کوو دلته راباندې چی خورې دلته خو تش لاس باندې نه لېږي ته چی راواخله چې روژه ماتې وکړو اول ځل به وي چې په ورځ کې به موږ چی خورو ته راته ووایه یو چی راکړه یو چی راوکړو چې وخورو انرژي راوړه دا څه رقم د کس دی دا زه دوکان ته ورته راغلی یم دا ما ته وایي چې لږ صبر وکړه راواخله نو کومې نشته در سره زه خپله غوږونه نه تاوم تا خبرې نه شو کولی مجاهده هېڅ شي هم نشته دی همدغه بسکټ دي نو د اختر همدغه بسکټ دي نوم دې څه یې هدایت الله هسې وخت کې چې زه راشم ما ډېر په عذابې او ډېرې خبرې سره کوې ته وایې چې خپرونه دې ګورم دا کوم کوم موږ چې دوه خبرې سره کول بیا دې خبرې سره نه کول ولې دا زما کار دی دا زما کار دی خبرې سره کوم نه کوم همداسې دا ډېر تکړه دی خو نن څه خبرې چې څه چل ورباندې شوی دی تا د پلار همدا ښودلي چې مشر دې ولاړ کشر دې په چوکۍ ناستي نو پاڅېږه که نه ولې دا وګوره دلته وګوره ډاکټره ښه نو صحیح دی ډېره مننه کور دې ودان ډاکټر صاحب دې خو چې اختري رانه کړو ته به څه یې کې د خیره نه یو څه خرچه خو به کېده چې دې نه پرېږدو ښه نو نوم مبارک دې څه دی نوم مې رحمان الله دی رحمان الله د کوم ځای اوسېدونکی یې زه د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکی خیوه کې د کوم ځای بډیالۍ قریب او د ښایسته او د شنې بډیالۍ او د مستې بډیالۍ چاته وایم اوس اوس مسته ده اوس مسته ده که نه خواره بډیالۍ ورته څه وخت کې تاسې وایي دا چې کله خوشکوي خوشکوي ښه او اوس خو مسته ده که نه اوس مسته بډیالۍ ډېر وړوکی کلی دی او ډېر نوموتي شخصیتونه پکې ژوند کوي هلته او داسې کورنۍ به نه وي چې هغه کې تعلیم یافته ځوان نه وي دا برکت د چا دی مشرانو ورته کار کړی دی مشرانو برکت دی که نه خپلو مشرانو خوشحاله هستئ ډېر خوشحاله والد صاحب دې څنګه دی والد صاحب شکر دی اوس چې اوس دلته وی چې له خبرې مو ورسره کړی وی اوس بل چا وی ډوډۍ کړې هلته لاړو که نه هغه د خلک مېلمستیاګانې کوي حساب کتاب دی یو نومته شخص دی نو همداسې ده که نه ډېره مننه کور دې ودان چې راسره وي خبرې داسې وکړې الله دې سلامت لره نو څه وایي یا خو لاړه وتښتېده ها درنو لیدونکو زښته زیاته مننه چې راسره وئ د کلي دا ښایسته او ګلورین اختر مو ننداره کړ له ځوانانو سره مو خبرې اترې وکړلې او په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي موږ په همدې ځای د نه اجازه اخلو بل ولایت ته ورځو یا به لغمان یا به کابل او یا به کونړ او یا نورستان یو ولایت انتخابو د هغه نه وروسته بیا خبرې کوو تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې